هغې به ویل زه د دې کلي خلکو نه ډېره لوړه یم، خو هغې ته دا پته نه وه چې همدا کله به یوه ورځ د هغې غرور خاورې کړي. دا د سوات د یوې جینۍ کیسه ده چې پیسو ورته غرور ورکړه او ژوند ترې هر څه واخیستل. د غرور ماڼۍ او د خاورو ډېري بشپړه کیسه. د سوات په یوه ښکلي کلي کې چې شنې غرونه، د سیند خوږ اواز او د یخو بادونو نرمه لړیه پکې روانه وه، د حاجي ګل خان کور و. یوه ساده خو باعزته کور. په دې کور کې مینه وه، صبر و او د یو بل احترام و. خو دا هر څه بدل شول کله چې مانور دې کور ته راغله. مانور د ښار شتمنه جینۍ وه، ښکلا یې درلوده، خو له هغې نه زیات غرور. هغې به تل فکر کوه زه د دې خلکو نه لوړه یم. سهار وختي د کلي ښځې د چینې نه اوبه راوړلې، ماشومان په شنو پټو کې منډې وهلې او د کورونو نه د تودې ډوډۍ خوشبويي خپرېدله. مانور د کړکۍ نه بهر کتل او په سپکه خندا یې وویل دا هم کوم ژوند دی. هغې موبایل راواخیست، ویډیو یې جوړه کړه. دسترخوان د زړونو ماتي. ټول کور د غرمې ډوډۍ ته ناست و، ساګ، وچه ډوډۍ او شنې چای. مانور په بې پروایي وویل په سوات کې هم خلک دا خوري، زما په کور کې نوکران یې دا نه خوري. ګلبانو ورو وویل خوري، رزق ته سپکاوي مه کوه. مانور تیزه جواب ورکړ رزق پیسه دی. کور خاموش شو، خو زړونه یې مات شو. مانور به هره ورځ ښایسته ځایونو ته تلله، ویډیوګانې جوړولې او لیکل به یې. خو حقیقت دا و دا ژوند د هغې نه و، د هغې د خاوند د پیسو و. یوه شپه د باران او تندر ترمنځ زرخان فون وکړ. غږ یې مات و. مانور کار ختم شو، زه بیرته راځم. مانور په خندا شوه ټوکې مه کوه. خو دا ټوکه نه وه. زرخان کور ته راغی، بې پیسو، ستوري او مات شوی. نور نو نه قیمتي کالي و نه تفریح، یوازې حقیقت پاتې و. مانور چیغې کړې زه په دې کلي کې نشم اوسېدی، دا ژوند زما نه دی. زرخان ورو وویل دا هماغه کور دی، خو ته بدله شوی. مانور خپل پلار ته زنګ وواهه بابا زه راځم کور ته. جواب یخ و لورې ژوند د ناز ځای نه دی، خپل کور وساته. هغې موبایل بند کړ او لومړی ځل یوازه شوه. یوه ورځ مانور ولیده چې ګلبانو له کورې وځي. وروسته پوه شوه هغې خپله ګوتمۍ خرڅه کړه وه، یوازې د دې لپاره چې د کور لپاره اوړي واخلي. مانور چوپه شوه. هغه شپه هغه په پټه ژړل. ورو ورو مانور د پخلنځي خواته لاړه. د چینې نه اوبه راوړل یې پیل کړ. لاسونه یې وسوځېدل، خو زړه یې نرم شو. یوه ورځ یې وویل خورې ما وبخه، زه غلطه وم. ګلبانو مسکي شوه. کور هغه وخت کور وي چې زړونه سره یو شي. نن مانور هماغه کلي کې ده، خو نه هغه پخوانۍ زرینه. ساده ژوند کوي او د سیند اواز ته غوږ نیسي. پخوا یې دا غږ شور ګاڼه، نن ورته سکون ښکاري. پیسه که غرور درکړي نو ژوند یې درنه اخلي، خو عاجزي دې تل عزت زیاتوي. او زموږ متل چې د چا سر کې غرور وي انجام یې د خاورو ډیری وي.